قدرمنو سلامونه مې قبول کړئ. یو درې داسې کارونه تاسو سره شریکوم د یو دریو داسو خبر معلومات تاسو ته درکوم چې دغه درې کارونه که یو ښځه کوي نو ویل کېږي چې دغه ښځه کې به داسې نښې وي چې هغه د بدکارۍ نښې وي. دا معلومات ډېر ضروري دي، ضروري تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې به تاسو د ډېرو پټو رازونو پټو معلوماتو نه خبر شئ. قدرمنو موږ تاسو سره همیشه داسې معلومات شریکوو چې د هغه معلوماتو نه مینوالو ته څه زده کړه وشي او هغوی په څه باندې پوه شي. دا ویډیو د معلومات هم دې باره کې دي چې په کومه طریقه باندې تاسو یو ښځه پېژندلی شئ چې آیا دغه ښځه سمکاره ده یا بدکاره ده. په دې کې د ټولو نه لومړۍ خبره دا ده کومه ښځه هم چې بازار ته وځي پردو سړو سره په خلاص مخ باندې ګپ شپ لګوي او هغوی سره خندا خوشحالي کوي او خوله یې نه راټولېږي او بیا چې کله کور ته راشي په کور کې خپل خاوند ته مخ وران کړی وي د هغه خبره نه مني یا په سمه خوله ورسره خبرې نه کوي، نو اگر که خاوند یې د دې نه خبرېږي چې دی په بازار کې داسې ګپ شپ لګوي پردو سړو سره خوشحاله وي، خو کومه ښځه هم چې داسې عادتونه کوي خاوندانو ته یې پکار دي چې هغوی جاج پړتال واخلي او چې په بازارونو کې داسې بد عادتونه کوي نو مخنیوی کول پکار دي او داسې ښځه پوهول پکار دي. دویم عادت دا دی چې ځینې ښځې په موبایل باندې خپلو خپلوانو هلکانو سره د ترور زامنو د ماما زامنو او یا داسې نورو سره ګپ شپ لګوي، د هغوی سره ټایم پاس کېږي خو خپل خاوند ته وخت نه ورکوي. نو داسې ښځې هم پوهول پکار دي او د داسې ښځو سخته پالنه کول پکار دي ځکه چې داسې ښځې اخر نه اخر د بدکارۍ اړخ ته تللی شي. او درېیمه ډېره ضروري خبره چې هغه ډېره ضروري ده دا ده چې کومې ښځې هم د خپل خاوند خبرې نه مني او خپل خاوند ته وخت نه ورکوي او په موبایل کې لګیا وي، ځکه چې ځینې ښځې داسې هم وي چې بازاري ښځې وي او داسې کارونه کوي، نو دغه ښځې هم ښه نه وي، د داسې ښځو هم اصلاح کول پکار دي. درنو دوستانو موږ نه وایو چې ضرور به ټولې ښځې داسې وي، خو دا ویډیوګانې تاسو سره په داسې نیت باندې شریکوم چې د دې نه تاسو څه زده کړه وکړئ، په خبر باندې ځان پوه کړئ او تاسو د خپل کور ښه پالنه او ښه تربیت وکړئ. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي.